په سلامونو مو هرکلی کومه، خوښ یم چې له تاسې سره په یوه بله نوې ویډیو کې یمه. که مو چینل نه سبسکرایب کړی، چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک او شیر کړئ. در سره نننۍ ویډیو مو د دوه افغان لوبغاړو په باره کې ده چې آیا د پاکستان په سوپر لیګ کې به ولوبیږي او که به ونه لوبیږي. لکه څرنګه چې تاسې ټول خبر یاست، څلورم پړاو سوپر لیګ یا پی سی ایل لوبې به د پنجشنبې په ورځ په متحده عربي اماراتو کې د دوبۍ نړیوال اسټاډیوم کې شروع سي. نو په دغه پړاو سوپر لیګ کې به له دارې ور شپږ لوبډلې ګډون کوي چې پېښور زلمي، اسلام آباد، کراچي کینګز، لاهور قلندر، کوټه او ملتان سلطان لوبډلې به پکې شاملې وي. څلورم پړاو سوپر لیګ سیالۍ پاکستان کې د امنیتي ستونزو له کبله د پاکستان پر ځای په متحده عربي اماراتو کې ترسره کیږي، خو وروستۍ لوبې به یې بیا پاکستان ته انتقال شي او په پاکستان کې به ترسره سي. وروستۍ 8 لوبې به یې د لاهور په ښار او کراچۍ کې به دغه لوبې بیا ترسره کیږي. ټول ټال په پی سی ایل کې به 14 لوبې ترسره سي چې د فبروري میاشتې پر 14مه نیټه به پیل شي او د راتلونکي مارچ میاشتې تر 18مې نیټې پورې به دغه لوبې دوام وکړي. نو په دغو لوبو کې چې د دوه افغان لوبغاړي اخیستل سوي وو، یو قیس احمد او بل هم وقار سلام خیل، خو افغانستان کرکټ بورډ به دغو دوه لوبغاړو ته هم چانس ورنکړي، ځکه چې قیس احمد خو اسټرالیا ته رسېدلی ده، هلته پر لوبو باندې بوخته، او وقار سلام خیل به هم د افغانستان لپاره د ایرلینډ خلاف لوبې ترسره کوي. نو په همدې خاطر باندې باید چې دغه دوه لوبغاړي به هم هلته ونه لوبیږي، او افغانستان کرکټ بورډ دا فیصله پخوا کړې وه چې کوم افغان لوبغاړي ته به اجازه ورنه کړي چې د پاکستان په سوپر لیګ کې ولوبیږي. نو همدا ډیره ښه خبره ده، ځکه چې کله وخت چې د افغانستان ای پی ایل لیګ ترسره کېدو، پاکستان کرکټ بورډ خپلو لوبغاړو ته اجازه نه وه ورکړې چې د افغانستان پر لیګ کې ولوبیږي. نو پاکستان کرکټ بورډ او کومه بولۍ چې د پی سی ایل لوبو لپاره ترسره کېدله، په هغو کې نور لکه مشهور افغان لوبغاړي لکه راشد خان، محمد نبي، ساخیل، موجب زدران، محمد شهزاد او دغه لوبغاړي هم پکې وانخیستل. دا یې ځکه پکې وانخیستلو چې کله وخت چې وایي د موږ لوبې شروع کېږي، د پی سی ایل لیګ درته ښیم، وایي په هغو کې به د افغانستان لوبې هم شروع سي له ایرلینډ سره. نو پی سی ایل چې د په 14 تاریخ باندې شروع کېږي د پنجشنبې په ورځ باندې، او د افغانستان چې کومې لوبې له ایرلینډ سره دي هغه بیا نو پر 19 تاریخ باندې شروع کېږي، یعنې تقریبا 8 ورځې 9 ورځې بعد د افغانستان به هم له ایرلینډ سره نو لوبې ترسره کوي. نو په همدې خاطر باندې نور مشهور لوبغاړي د افغانستان وانخیستلو. خو لکه څرنګه چې تاسو ټول خبر یاست، قیس احمد به هم په دغو لوبو کې ونه لوبیږي، هغسې د په اسټرالیا بیګ باش لیګ کې لوبیږي، او وقار سلام خیل به د ایرلینډ خلاف لوبې ترسره کوي. نو دا وروستي معلوماتو چې ما د دوه افغان لوبغاړو په باره کې درکړو او د پی سی ایل په باره کې مې درکړو. الله تعالی دې وکړي چې دا ویډیو د تاسې خوښه سوي وي. نو کوم خوښه سوي ویډیو لایک او شیر کړئ، چینل سبسکرایبول مه هېروئ. نور د خپل ځان ډېر خیال ساتئ. د خدای په امان.